یوه ورځ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ماسپخین منځ وکړه، پورته بالاخانې ته وخته، ویده کېږي، خو چې کله یې کټ کې سر کېښو لاندې دروازه وټکېده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه، یو هلک ولاړو، ورته وی بچیه ولې؟ وی صاحب مسلې ته مې ضرورت پیدا شو. اوس که موږ وی چې هلکه ټوله شپه مې خوب نه دی کړی، اوس مدرسې نه راغلم، د الله بنده خو مدرسې ته به راغلی وي، ښه درته معلومات دی چې دغه لږ وخت کې خوب کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایي بچیه وایه مسله دی. هېڅ ورته نه وایي. هغه ورته وی صاحب مسله رانه هېره شوه، دروازه مې چې وټکوله ذهن نه مې ووته. وی ښځه بچیه چې کله درته یاده شوه بیا راشه. دروازه یې بنده کړه، بیا لاړه بالخانې ته، خو چې بیا یې سر کېښو سترګې ورتلې، بیا یې دروازه وټکوله، بیا راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه او ځوان ولاړ دی. ورته وایي بچیه ولې؟ وی تا وی چې مسله درته کله یاده شي بیا راشه، مسله راته یاده شوه نو ځکه مې دروازه وټکوله. وی ووایه؟ وی اوس رانه بیا هېره شوه. وی زه بچیه چې کله درته یاده شي بیا راشه. بیا یې دروازه بنده کړه، بیا لاړه غریب. چې سترګې ورغلې بیا دروازه وټکېده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بیا راووته، راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه، ځوان بیا ولاړ دی. بچیه ولې؟ وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه. نو مسله راته یاده شوه راغلم که نه؟ وی ووایه که نه؟ وی بیا رانه هېره شوه، بیا لاړه. وی زه بچیه چې کله درته یاده شي بیا راشه. بیا لاړه او کټ کې سملاسته، خو چې کله یې سترګې ورغلې بیا دروازه وټکېده، بیا راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه. بچیه ولې؟ وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه. نو مسله راته یاده شوه، دا څلورم کرت دی. ورته وی وایه مسله؟ وی دا راته ووایه چې سړی تش او دس مات کی، دا تش او دس مات د انسان دا خواږی که تراخی. اوس دا مسله ده، سړی چې تش او دس مات کی، دا تش او دس مات امتیاز یې خوږی وي که ترخی وي؟ ورته وی بچیه اوله کې خوږي بیا رستو ترخی شي. ورته وی چې دا خوږوالی او تریخوالی دا خو په خوند معلومیږي دا چې ټول عمر د تش او دس مات یې چیکلی. هغه ورته وی نه بچیه، کله کله خوږوالی او تریخوالی په علاماتو هم معلومیږي. امې نه دي چیکلي. سړی چې تش او دس مات کی نو اول ورته مچان راځي، نو ما وی دا به خوږي او رستو ترېنه هر شی تښتي، ما وی دا ترخیږي. هغه سړی ورته وایي وی و امام اعظم ابو حنیفه قسم دی تا وګټله، او وی ما وبیلله. ورته وی څنګه؟ وی من په یو حجره کې زه یو ملګری ناستو، په یو مسله مو بحث راغی چې په کوفه کې ډېر صابر عالم به څوک وي. وی ما ورته وی ټولو کې غټ صبرناک عالم سفیان ثوری رحمه الله دی. وی هغه راته وی نه، ټولو کې غټ صابر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. ما وی هغه صابر دی. هغه وی ته صابر یې؟ راته وی ورشه اوس یې چک کا چې څوک صابر دی. ما ته ښه معلومات و چې ته د شپې خوب نه کوې، دغه لږ وخت ستا د خوب دی. 4 کرته مې راکوز کړې، لیکن وچ ولی دې راغونډ نه که. بیا مې مسله دومره بېکاره درنه پوښتنه وکړه
طبیعت ته پې خفه نه که بیا مې خبره څومره خطرناکه وکړه طبیعت ته پې خفه نه که قسم دی والله انک لاصبر الناس قسم دی چې په تمام مخلوقاتو کې ستانه غټ صابر څوک نشته ما چې کله نه دا قصه اورېدلې ده زه حیران کړم چې دومره عظیم صبر دومره صبرناک سړی به څوک پیدا نه کړي 40 کاله د ماخوستن په اودس د سار مونځ کول یقینا عجیبه کرامت دی خو لیکن دا صبر هم عجیبه کرامت دی ګوره دومره صبرناک به څوک پیدا کړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمائے وی زه یو ځل په تجارت وتلم وی قافله م رانه ورکه شوه او جمع په یو ځنګل راغله باران سم باران او دې ځنګل کې یو زبردسته بنګله وه او ماښام ناوخته تیاره وه ما وی دلته به شپه وکړې اوس به چېرته ځیم دروازه مې وټکوله چې دروازه مې وټکوله چوکیدار غاږ وکړو څوک ما ورته وی مسافر یم لار رانه ورکه شوې ده او کالي مې لامده دي شپه کوم سهار ځم راته وی خپل کار کوه موږ چې ماښام لمر وغورځېږي بیا موږ چاته دروازه نه خلاصو وی ما وی یو کار وکړه دته دا خپله مرتبه ووایه ګوره که د دې خاطرې وکړو ما ورته وی و چوکیدار عام سړی نه یم نوم مې ابوبکر دی د قریشو سردار یم یو زبردست تجار یم د مکې مکرمې اوسېدونکی یم وی چې هر څه یې دروازه نه خلاصو د دې دروازې د پاسه یو کوټه وه پای کې کړکۍ وه کړکۍ یو سړي خلاصه کړه او داسې راوکته چوکیدار ته یې دروازه ورته خلاصه کړه تر څو چې هغه دروازه خلاصول هغه سړی راکوش شو ستړي مشي راسره وکړه ابوبکر په خیر داسې ستړي مشي او خبرې راسره وکړه لکه چې ما پېژندو پورته یې وخېجولم ډوډۍ راکړه کالي راکړه راته وی اوده شه سار به خبرې کوم زړه کې حیران یم چې دا څنګه سړی سارم چې او ناشته وکړه راته وی چکر درکو یو دروازه یې خلاصه کړه هغې کې بیا بله دروازه او بله چې دننه لاړو 3 بوتان هغه یو بوت زما په شکل او یو بوت د رسول الله مبارک په شکل او یو د عمر فاروق سه نبی علیہ السلام په دې منځ کې ایښی او زه عمر صاحب یو طرف بل طرف حیران شو چې د مصور دا کاري چې تصویر اله جوړی چې هغه سړی ورته ودرئ نو د هغه شکل ته ګوري زه خو دلته راغلی هم نه یم راته وی دا پېژنې ما دا یو خو زه یم او دا یو زما ملګری دی محمد صلی الله علیه وسلم او دا بل چې دی دا هم زما ملګری دی عمر فاروق خو دا راته ووایه چې دا تصویرونه دې څنګه جوړ کړي وی زه د تورات عالم یم او تورات کې د آخري پیغمبر ټول صفات ذکر دي داسې به سترګې داسې به وروځې داسې به مخې داسې به ګیرئ هغې ته مونږ کتلي دي او دا شکل مو ته جوړ کړی او د ده به 2 یارانې د یو نوم بدای د بل نوم بدای موږ ستاسو هغه صفاتو ته کتلي دي او دا مو بله ورځ راته یو ملګري قصه وکړه او یو سړي ته چا وویل چې بچي دې څنګه دي ورته ویل بچي مې ټول ډاکټران شو الحمدلله څومره بچي مې چې دي دا ټول ډاکټران دي ما ورته وی څنګه ټول بچي دي ډاکټران شو وی چې کور ته لاړ شم راته وی پلاره مازغه دې خرابه دي نو مازغه خو ډاکټر معلوموي او د مازغو ډاکټر په ډاکټرانو کې اعلی معلومیږي دا چې زما بچي ډاکټرۍ کې د ټول نه لوړه مرتبه حاصله کړې ده ځکه دی په مازغو باندې پوهېږي وایي مازغه دې خراب دي
بچه ډاکټر شپلار توای مازغه دې خراب دي. تکبر دومره خطرناک شی دی چې د مشر خبره نه مني. تکبر دومره خطرناک شی دی کله کله د الله مقابله ته روزي العیاذ بالله. دی د الله هم نه مني، دی د اسلام هم نه مني، دی د پیغمبر هم نه مني، دی د رواج هم نه مني. دی به داسې کارونه کوي چې اسلام نه به موزي او د کلي نه به موزي. د قرآن کریم کمال بیا دا دی کله سړی د قرآن سره تعلق پیدا کی، ربط پیدا که، دته الله یو تحفه ورکوي د عاجزۍ او د صبر. علامه تقی عثمانی صاحب کراچۍ کې یو غټ عالم تیر شوی، اوس هم ژوندی دی. هغه یو کتاب لیکلی د تقریرونو متعلق، اصلاحي تقریرونه او مواعظ، ځان ته واله ښایسته کتاب یې لیکلی. هغه مې یو ورځ د 8 جلد کته، کنه زه خپله تقریر کتاب نه ګورم ځکه تقریر نه راځي. هغې کې یو قصه لیکلې وه، وی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د ماخستن په اودس د سار منځ کو. او زمونږ د زمانې زمونږ استاسو د مسلک مخالف خلک، مونږ ورته وهابیان وایو، هغوی ځان ته اهل الحدیث وایي. هغوی قسم کوي وی والله که ومنم، زه خو یې والله که ومنم چې 40 کاله به سړی د ماخستن مونځ ته اودس وکړي او سار به پې مونځ کوي، ولې ده ته خوب نه ورته، ده ولې اودس نه ماتو، د ده ولې بچیان نه و. موږ وایو و د خدای بنده کرامت وی دی ته چې ته به یې نه ماني. کرامت څه ته وایي؟ خارق للعادت ته وایي چې کم عادت جاری دی او کم پروګرام د مزغو کې دی، دا شکی او کرامت خپل کار کوي. تا چې ومنه بیا کله کرامت دی، بیا خو یو عادي خبره شوه. دا چې ته نه منې او قسم کې، دقې ته کرامت وایي کنه. سوال پیدا کی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله با ټوله شپه ویښو، سار به مدرسې ته ته 1 بجې پورې به طالبانو ته سبق ویل. خوب یې کم وخت کې کوو؟ هغه وایي چې کله به یې د ماسپښین مونځ وکړو، ماسپښین مونځ نه بعد به تر مازدیګره پورې امام صاحب اوده کېده. د ماسپښین نه مازدیګره پورې دقه وخت و. معززو د قرآن کریم کمال دا دی، دې سره چې د ربط پیدا شو، دې سره د تعلق پیدا شو، الله در کې د صبر ماده پیدا کوي. هر سړی به راځي او مسلو پوښتنه به درنه کوي، کله کله به داسې پوښتنه وکړي چې هغې توله به ډېره ورانئ، خو ته به تحمل کې او صبر به کې. د عالم مثال د پلاري، د عوامو مثال د بچیو وي. بچی کله تیزه خبره وکړي، کله بیکاره خبره د خولې نه وباسي، لیکن عالم به بردباره یو صبرناک وی. نو قرآن کریم د ختمېدلو نه پس الله یوه تحفه ستاسو دې بچیو ته دا ورکوي، دې کې د تحمل ماده پیدا کوي، دې کې د صبر ماده پیدا کوي. اوس چې دې بچي ته خبره کې، غوږ به ورته ږدي چې ته ورته امر کې، تابعدار به ستا د خبرې جواب به نه راګرځئ. د الله به تابعداري، د پیغمبر به تابعداري، ستا به تابعداري، د مور به تابعداري، د ماما او د کاکا او د همسایه او د مشر به تابعداري. دا هر سړی وي چې خدایا زما بچی دغسې کړي. یو کمال پکې دا دی. دویم نمبر اخرنی حرف سین دی.
د ټولو نه مخکینی حرف با وه. بسم الله الرحمن الرحیم نه قرآن کریم شروع. اولنی حرف د قرآن کریم با ده، اخرنی حرف سین دی. ولی دا با ټکی والا ده. کله تا قرآن کریم شروع کو ستا په ژبه کې داغو، غیبت در نه کېده، کنزا در نه کېدله، دروغ در نه ویلی کېده، په سترګو کې د داغو، غوږونو کې د داغو، لاسونو کې د داغو، پښو کې د داغو، فکر کې د داغو، هر ځای کې دی د داغونو نه ډک بدن دیو. دا د قرآن کریم کمال دی. کله دې ختم کړه د قرآن کریم عالم شوې، حافظ شوې، تلاوت کوونکی شوې، اخیرنۍ سپاره دې ختمه کړه. د دې قرآن کریم برکت دا دی تمام داغونه در نه لرې کوي. سین معنا سالم، د تمامو عیبونو نه د سالم پرېږدي. ګوره قرآن کریم عالم او حافظ چې صحیح قرآن کریم وایي، صحیح پې عمل کړی، غیبت بد شیږي، کنزای بد شیږي، چاته سپک نه ګوري، فکر